د بلخ ولایت د خوراکي توکو او درملو ادارې د څارنې ډلې د بسکټو یو تولیدي فابریکه چې په غیر معیاري ډول او له جواز پرته فعالیت کوي بنده کړې ده. امروز ما یک فابریکه تولید مواد غذایی را ما دریافتیم که این مواد غذایی که عبارت است یا محصول غذایی که بسکوت است اینا تولید میکرد. این یگانه فابریکی است که در هیچ معیارات برابر نیست، نه از نگاه جای نه از نگاه که موادی که باید کدام شرایط نگهداری شود، یعنی به هیچ معیاری برابر نبود. بنابراین تیم‌های نظارتی ریاست غذا و ادویه ولایت بلخ با همکاری ریاست استخبارات و همچنان آمریت جنایی قماندان امنیه ما اینا را دریافت کردیم. تمام اجناس و یا موادی که اینا تولید میکرد اینا ضبط شده. د دې ادارې رئیس وایي دغه فابریکه هره ورځ شاوخوا 600 کارټنه بسکټونه په غیر معیاري ډول تولیدوي او هیوادوالو ته وړاندې کوي. این موادهای مختلف و نو است که اینا همگیش ترکیب میشد این بسکوت ساخته میشد و بسکوت است که ماهانه روزانه اضافه از 500 تا 600 کارتن این تولید میکرد و بالای هموطنان ما به فروش میرساند و نام بسکوت های مبارک است. همدارنګه ښاغلی توانا زیاتوي چې دغه فابریکه د بسکټو د تولید ترڅنګ غیر معیاري صابونونه او نور مواد ذخیره کوي چې د هیوادوالو په منځ کې د بیلابیلو ناروغیو لامل شوی دی. همچنان ایجاد مواد شوینده، شامپو و صابون همه در یک محوطه در این محیط گرم نگهداری میشد و همچون چیز هاست که صحت هموطنان ما را اینا خراب کرده و همه اکثر هموطنان ما مریض است. خو د دې فابریکې استازی د خپلو تولیداتو د معیاري کولو په برخه کې د ژمنتیا ترڅنګ زیاتوي چې تر اوسه د دوی د تولیداتو بهیر موسمي دی او د دې فابریکې وروستی تولیدات یوه میاشت مخکې شوی دی. ما فقط بسکت کیلویی، بسکت باز پاکتین اینمیر تولید اینمیر داشتیم و این فصلی بود، دوامدار هم نبود. مثلا در عید رمضان یک دو ماه تولید کردیم، از رمضان تا عید. بعد از او وقفه بود که عوارض داشتیم، ما ماشینا را ترمیم کردیم. بعد از او نزدیک عید قربان یک ماه پیش تولید داشتیم. فعلا پرچم است 100% تعهد ما است که نه تنها این بسکت مبارک تا هر جای که هر مواد خوراکی تولید میشه باید استانداردها آماده عیار باشه. د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې د بلخ ولایت د خوراکي توکو او درملو ادارې د خپلو نورو فعالیتونو ترڅنګ د دغه ولایت د درملتونونو او خوراکي توکو څخه 900 قلمه څخه زیات تاریخ تیره او غیر قانوني خوراکي توکي کشف او ترلاسه کړي دي.